موږ ټول به ستاسو انتظار کوو. السلام علیکم ګراني مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټ شان د کلیپ هم صحیح کړو. دا سحر ملک ته او ورسره په خوا کې نادیه ګل ده او د نادیه ګل په خوا کې دلراجه ده، تاسو ښه پېژنئ. او ورسره چې دی نو دوه بلې دي، هغه د هغې نومونه ماله نه راځي، خیر چې څوک هم دي وي دي زما ورسره او ورسره چې دی نو فاطمه ګل د تاسو ښه پېژنئ، هر یو کس ښه پېژني. هاجره عرف هجړه دا ورته زه د ځانه نه یم دوستانو، تاسو به سوچ کوئ چې فیضان ګلستان د خپل د ځانه ورته هاجره یا هجړه ورته وایي، نو دا چې دی نو نیلم ګل ورته ویلي دي. هاجره نوم یې دی د فاطمه ګل او نیلم ګل والا چې دی نو د هجړه لقب ورکړی و، دا هجړه دی، هجړه آنټي. نو هجړه آنټي هم ورسره ولاړه ده. نو دوستانو خبره داسې ده، الله پاک دې په خپل رحم و کرم وکړي په داسې خلکو باندې چې دی نو د الټه پلټه نومونه ږدي. خو خیر زه الټه نوم به ورته نه اخلم، زه ورته شارټ کټ چې دی نو کومه نوم دی فاطمه په شوبز کې چې کوم راغلی ده ډانسره، نو فاطمه ډانسره. نو فاطمه ډانسره ریل نوم چې دی نو هغه یې سیټ ته کړی دی. نو دا چې دی نو په دوبۍ کې دي او د دې شوز دی، نو شو دپاره ټول راغونډ شوي دي. په آخره کې دا خبره کوي چې تاسو ټول به راځئ زموږ شو دپاره. نو دا ټول خلک چې ستا شو دپاره لاړ شي، ستاسو شو دپاره لاړ شي، نو دونه ځای به چېرته کې وي؟ د پاکستان خلک نه درته یادومه، د دوبۍ هغه چې دا ټول خلک لاړ شي ستاسو شو کتلو دپاره. نو ټکټ ستاسو فری دی، تاسو د ټکټ پیسې نه اخلئ. ستاسو بلا عاشقان دي چې کوم یو کس ته ګورو بس پیسې پې شیندي، ګډه تاسو له چل نه درځي. د فاطمه هغه ګډه نیلم ګل څه وایم، نیلم ګل هم چې دی نو یو ډرامه ده پوره، داسې خبرې ورته کړي دي که نه. نو دوستانو دا خبره ده، دا ټول یو ځای شوي دي او بس د خلکو جیبونه تشوي او بس هغه کسان بېوقوف دي چې کوم چې دی نو خپل جیب نه پیسې په دې باندې شیندي. د دې پسې غریب مسکین له ورکړي، څه ثواب وشي که نه، ثواب وګټئ. ایله ویله په داسې خلکو باندې تاسو خپل پیسې شیندئ. بس دوستانو تاسو هم ورته دعا کوئ دي خلکو ته الله پاک وله هدایت ورکړي. زه هم ورته دعا کوم چې الله پاک دې داسې خلکو له هدایت ورکړي چې کوم چې دی نو ایله ویله په داسې خلکو باندې خپلې پیسې شیندي. نو انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان، والسلام.